تزمتا تفولادی شان اراده کړلا پمتن عزم می بخلی دا بخا کړلا دا دغ ندی ګران دا پر خیا جوړو نور خود وطن خامخا جوړو. وطن ویلز یو نوی اپلیکیشن دی چې موږ د خلکو د اړتیاو په نظر کې نیولو سره دا اپلیکیشن جوړ کړی. د اپلیکیشن سهولت دا دی ځوانان کولی شي په کور کې بدون د سرمایې نه تجارت وکړي. د دې لارې نه کولی شو موږ تجارت ډېر په ښه توګه پر مخ ویسو ځکه هم زموږ او تاسو وخت سپما کېږي یعنې وخت پکې کم لګول کېږي او د دې تر څنګ موږ کولی شو چې په ډېر اسانۍ سره خپل هدف ته ورسیږو. وطن ویلز یو اپلیکیشن ده چې یوازینی هدف یې د افغانستان مارکیټ ډیجیټل کول، عصري کول او شفافیت راوړل او اعتماد رامنځته کول دي. ټکنالوژیکي برخې به اعتماد رامنځته کړي. د موټر په مارکیټ کې به افغانستان له بېثباتۍ څخه یو اعتماد حالت ته ورسېږي. وطن ویلز اپلیکیشن او اوس حالت کې د موبایل اپلیکیشن ده چې په پلی سټور او اپ سټور کې به دواړو کې موجود ده او ټول افغانان کولی شي چې هغه په یو کلیک سره هغه ډاونلوډ کړي. دا ورانونه بدې یو ځلې وطن ته مسوه لتا په جوړ خور اخیسته افغانستان ته مسوه دا ګل او ګلاب ګلستان له صحرا جوړو نور خو دې وطن اسدالله زازی د پکتیا ولایت څخه ده، د افغانستان څخه ده. د په 2012 کې البته انګلستان هیواد ته هلته لاړ و، هلته میشت شوی و، بیا هلته د کالج څخه بغیر د هغې نه بیا د میډلیکس پوهنتون څخه لوړ زده کړې ترلاسه کړلې او مختلفو پوهنتونو کالجو کې هلته وظایف ترسره کړله او بیا د هغه نه بعد اوټو ټریډر په نوم یو اپلیکیشن چې ډېر مشهور په انګلستان کې د هغه سره هم یو څه وخت وظیفه ترسره کړله. بیا د هغې نه بعد دا چې کله تګ و راتګ یې کولو نو په د سره دا یو فکر پیدا شولو چې په نورو هیوادونو کې پاکستان کې، هندوستان کې، په انګلستان کې همداسې نور پر مختلفو هیوادونو کې داسې اپلیکیشنونه ډېر دي چې هغه مثلا خلکو ته مختلف اسانتیاوې برابر کړي دي او د دې اپلیکیشن نشتون په افغانستان کې ته احساس شولو نو دا فکر ورته وشو چې دلته هم باید یو داسې اپلیکیشن ولرو چې په بین المللي ستاندردو برابر وي او داسې اسانتیاوې موږ هیوادوالو ته پکې برابر شي. نو همدا و چې په انګلستان کې د یو کمپنۍ سره قرارداد وکړو د اپلیکیشن جوړولو برخه کې. نو بیا دوی یو اپلیکیشن جوړ کړلو، البته تقریبا 1.5 کال نه په دې خوا دی په دې کې مصروف و. موږ هم دلته څه سروېګانې او اسسمنټونه کوله د وطن یا د افغانستان هغه کوم ضرورتونه چې هغه هم ورته ویله چې دغه ضرورتونه او دغه خبرې باید په نظر کې ونیول شي تر څو دغه اپلیکیشن یو داسې اپلیکیشن وي چې ټول هیوادوال هغه خپل ضرورتونه په اسانتیب کې حل کړی شي. په ټکنالوژي برخه کې موږ داسې د یو اپلیکیشن د پرانیستي شاهدان یاستو چې اوس تاسو پوهیږئ چې عصر د ټکنالوژۍ عصر دی او تجارت هم په ټکنالوژۍ ولاړ تجارت دی. نو د دې لارې نه کولی شو موږ تجارت ډېر په ښه توګه پر مخ ویسو ځکه هم زموږ او تاسو وخت سپما کېږي یعنې وخت پکې کم لګول کېږي او د دې تر څنګ موږ کولی شو چې په ډېر اسانۍ سره خپل هدف ته ورسیږو. نو ځینې اپلیکیشنونه نور هم ول چې د تجارت په برخه کې موږ هغه پرانیستی وکړه. خوشبختانه چې نن موږ ګورو د موټرو پلور او د پرزجاتو په دې برخه کې انشاءالله موږ او تاسو به په دې برخه کې پرمختګ لرو او زه خوشحاله یم د یو افغان په صفت چې دغسې زموږ او تاسو پانګوال راسي، افغانان پانګونه وکړي. دې سره به انشاءالله موږ ځوانان په کار بوخت شي ځکه ډېر ځوانان دي زموږ او تاسو په دې برخه کې لیوالتیا دې ته لري چې آنلاین کاروبار وکړي او آنلاین بازار ته لاسرسی پیدا کړي. تاسو پوهیږئ امازون اوس ډېر پرمختګ کړی، نور داسې اپلیکیشنونه دي چې
د نړۍ په سطحه پرمختګونه یې کړي دي او ځوانان ترې ګټه اخلي. دا چې په افغانستان کې داسې یو اپلیکیشن رامنځته کیږي او زموږ او تاسو ځوانان په کار بوخت کیږي، دا چې یو ورور زموږ او تاسو راځي په دې برخه کې پانګونه کوي، دا ځوانانو ته یو هیله ورکوي او هیلې را ژوندي کیږي، حداقل کولی شي چې د خپل کوم هدف چې لري هغه ته ورسیږي. ډېر ځوانان دي موږ او تاسو په دې برخه کې مثلا په افغانستان کې زده کړې کوي ولې کاروبار نه لري، یا دا ده چې زده کړې کوي وخت نه لري د دې لپاره چې کاروبار وکړي. نو دا ډېر اسانه کار دی، یا ته خپل له کور نه کولی شي، د خپل دفتر نه کولی شي، د خپل هر ځای نه کولی شي. موبایل ورسره ده او د موبایل له طریقې نه د خپل کاروبار مخکې وړی شي او د دې ترڅنګ د خپل درسونه مخکې وړی شي او کولی شي په ډېر اسانه توګه دا پر مخ ویسي. نو خوشحاله یاستو چې نن په داسې یو مراسمو کې ګډون کوو چې هغه د ټکنالوژي په برخه کې زموږ او تاسو لپاره د ځوانانو لپاره یو پرمختګ دی، زموږ او تاسو د سوداګرو د تجارانو لپاره یو پرمختګ دی. کولی شو ډېر په اسانه دې ته لاسرسی انسان فقیر نه ده پیدا شوی او فقیر پیدا کېدل هم او بېوزله پیدا کېدل هم کوم جرم نه ده، ولې بېوزله د یو ملت محکومیت یا تګ دا د تاریخ تر ټولو غټ پوښتنه ده. ځاځي صاحب څخه مننه کوم چې دغسې یو دروند او خوندور فرصت یې برابر کړو. زما لپاره نن ماسپښین ډېر هیله بښونکی ده او زه په دې باور یم چې دلته ناست ټول ځوانان به دې هېواد لپاره ډېرې زیاتې هیلې لري، خو په کار ده چې دې هېواد ته د خبرو پر ځای باندې زه کله کله له ډېرو خبرو څخه موږ باید د ډېرو خبرو خلکو نه اوسو او نه د ډېرو خبرو نسل اوسو، د عمل خلکو اوسو، خپله کورنۍ ته راولو او دغه تنویز به زه په دې باور یم چې ګڼو کورنیو ته به کار پیدا کوي. په ټکنالوژیکي برخې به اعتماد رامنځته کړي. د موټرو په مارکیټ کې به افغانستان له بېثباتۍ څخه یو اعتماد حالت ته ورسېږي. په افغانستان کې به سترې کمپنۍ د دغه شرکت او د دغه جوړښت پر اساس باندې اعتماد وکوي چې دلته اساسولۍ او نمایندګانې خلاصې کړي. یو شمېر نور بهرني هېوادونه به له همدغه درکه د افغانستان د موټرو د بازار وضعیت څاري او په لویه کې به دا د ټکنالوژۍ موټر صنعت بدلون اقتصادي ودې او نوښتګرۍ په نړۍ کې د افغانستان او زموږ د نسل پیل وي او د دغسې بریاو او دغسې پیلونو ته باید الله دعای وکړو او رب تعالی دې وس راکړي چې افغانستان په دغه وخت کې لا ځلانده اپلیکیشن سهولت دادی ځوانان کولی چې په کور کې بدون د سرمایې نه تجارت وکړي. ما بله ورځ یو قصه لوستله، یو ځوان لاړ یو سوپر مارکیټ د دوی په کور څنګ کې و، ورته ویل چې دغه آنلاین کاروبار چې پیل سو، ورته ویل زه غواړم ستا د اجناسو عکسونه واخلم او فیسبوک یا کوم اپلیکیشن چې د آنلاین پیرو پلور لپاره دی هغه کې واچوم، که چا رانه واخیسته زه به ستا جنس اخلم هغې ته رسوم او خپل فیصدي به درنه اخلم. دا ځوان تر دې حده پورې کامیاب سو چې وتوانېدل چې په څو کالونو کې 1 میلیارډ ډالر سرمایه پیدا کړي. اما په عین حال کې بل ځوان څه وکړل بدون د دې نه چې سروې وکړي د ټولنې، همداسې آنلاین اعلان وکړ چې زه آنلاین رستورانت آنلاین د خوړو کاروبار شروع کوم. هر یو سرمایه ګزار نه پیسې مو اخیستل، اما د ټولنې سروې کړی نه و. د چې کله جوړ کړل د موټر یې واخیستل، رستورانتونه یې جوړ کړل، اما دا ونه چلېدل ځکه چې هغه ټولنه دې ته اماده نه و، تاواني شو. تاسو لپاره مې غوښتنه دا دی، تاسو لپاره مې پیشنهاد دا دی، نور ځوانانو لپاره زما تقاضا د ټولو ځوانانو نه دا دی چې تاسو کوشش وکړئ چې په خپل فکر او باور باندې یو کاروبار شروع کړئ. په هر مسلک کې چې تاسو پوهیږئ، په هر مسلک کې چې تاسو تخصص لري، په هغه مسلک باندې کار شروع کړئ.
نن نړۍ د ټکنالوژي نړۍ دی، نن نړۍ د انټرنیټ نړۍ دی، نن هغه نړۍ نسته چې اوس زه یو ځای کې فزیکي دوکان جوړ کړم. صحیح ده، دا به می. اما د افغانستان راتلونکي 10 کاله 15 کاله بعد زه په دې باور یم چې هر څه به په ټکنالوژي او په انټرنیټ په آنلاین باندې شوی. ټکنالوژي چې څومره زیاتېږي انسان ته همدومره سهولت راځي. موږ باید د دې سهولت نه استفاده وکړو. څنګه استفاده کولی سو؟ همداسې استفاده کولی سو چې موږ د خپل مسلک مطابق همداسې آنلاین کاربار شروع کړو. وطن ویلز یو نوی اپلیکیشن دی چې موږ د خلکو د اړتیاو په نظر کې نیولو سره دا اپلیکیشن جوړ کړی. په دې اپلیکیشن کې د موټرو پیر او پلور، همداسې د موټرو د پرزو اخیستل، پیر او پلور ډېر په اسانه توګه افغانان ترسره کولی شي. او زموږ هدف همدا دی په افغانستان کې د افغانانو لپاره چې خلک وکولی شي بې واسطې او په اسانه او خوندي ډول خپل موټر پرزې اعلان کړي په دې اپلیکیشن کې. او موږ هڅه کړې چې دا سیستم ساده، ګټور او د هیواد لپاره د لاسرسي وړ وي. او په راتلونکي کې به نور موږ کوشش کوو چې نور داسې اسانتیاوې انشاءالله راولو. نور لنګي د آرام سبوتا جوړو